دوه ګزینې یا دوه انتخابه باید په ترکیه کې وړاندې شوي وي. یو د اوسني نظام د 20 کلنې لاسته راوړنې حفظ او حفاظت او تر څنګ یې تر ډېره حده پورې د انتخاباتو مسله هم حکومت ته ډېره مهمه ده که نه. دویمه مسله دا ده چې تر ډېره حده پورې بیا هلته هم دغه جوړښتونه د راتلونکي جوړښتونو په اړه هم بحث وشي. په ټوله کې د دغو طرحو په موجودیت سره او د دغو غوښتنو سره په داسې حال کې چې له تیږې غږ خیږي خو د طالب له ادرس نه غږ نه راخیږي چې آیا موږ هم کومه طرحه لرو او که نه لرو، لکه څنګه چې بیژنپور صاحب ورته اشاره وکړه چې گویا د امریکا له لوري چې کومه طرحه شریکه شوې ده په خپله د طالبانو طرحه کیدلی شي ځکه چې هلته ډېر امتیاز طالب ته ورکړل شوی ده. په دغسې متعددو طرحو او په داسې یو ګونګ او ناڅرګند حالت سره د ترکیې ناسته څومره لاسته راوړنو څخه ډکه کیدلی شي او د لاسته راوړنو نتیجه به بیا تر ډېره حده پورې د یو انتقالي حکومت او یا هم د اوسنیو لاسته راوړنو حفظ. ښاغلی تاسې ستاسو درنو میلمنو ظهیر صاحب ته او بیژنپور صاحب ته سلامونه، همدارنګه د کابل نیوز درنو لیدونکو ته زما سلامونه. تاسو او درنو میلمنو دا مسله ډېره ښه وڅېړله. زه غواړم چې په هغه کې یو څه نوي ولس ته واورم که ستاسو اجازه وي. یو پیغام دی هغه دا ده چې د ترکیې غونډه په ډېر واضح ټکو باندې افغانستان یو داسې لور ته بیایي چې هغه د ظاهر پاچا په وخت کې چې کله افغانستان د ناپېیلتوب یا د عدم انسلاک تګلاره غوره کړې وه په دویم نړیوال جنګ کې، اوس د دغې وړاندیز یا طرحې سره چې د امریکا متحده ایالاتو د سیمه ییزو او نړیوالو زبرځواکو په مشوره باندې د لومړی اوس دوی ته حکومت ته او طالبانو ته وړاندې کړې او همدغه طرحه هغوی په سر کې لیکلي دي چې دا بنسټ جوړوي او لارښوونې جوړوي د دې لپاره چې د دغو دواړو ډلو یعنی د کابل د حکومت او د طالبانو ترمنځ یو تړون د سولې رامنځته شي چې افغانستان د دغه جنجاله ووځي. دلته دا خبره ډېره زیات مهمه ده پکې چې دغو ټولو هیوادو تر شا داسې پرېکړه کړې ده چې په افغانستان موږ مداخلې نه وي، افغانستان به د هیچا ملګری هم نه وي، دا به د ټولو ترمنځ یو پوله وي. د دې په ځانګړي ډول دا پرېکړه د روسیې، چین او د متحده ایالاتو ترمنځ کېږي ځکه چینایان د دې نه بیره درلودله چې دلته په افغانستان کې د لویدیځ اډې د دوی خلاف دي او سره روسیې هم ورته نظریات درلودل. نو اوس دغه درې واړه لوري دغې غټې مسلې باندې توافق ته یا تړون ته رسېدلي دي چې دوی غواړي افغانستان یو ځل بیا هغه 40 کلنې دورې ته لاړ شي چې نور به دوی پکې مداخله نه کوي او نور به هم نه پرېږدي چې مداخله وکړي. اوس دلته بیرته هغه توپ چې ده هغه د حکومت لوبغاړو ته راځي چې دوی د دغې ډول یو تاریخي لاسته راوړنې سره څه کوي. زما په نظر باندې اوس سوال دا ده چې د ارګ خبرې او د ارګ طرحه دغه ته د دغې د متحده ایالاتو د نړیوالې طرحې ته نږدېوالی ښیي. پخوا دوی ډېر لرې وو. لیوال صاحب اجازه راکوئ. بله اجازه راکوئ. ګوري لکه څنګه چې تاسو ورته اشاره وکړه چې ترکیې ناسته پر دغه باندې سلا شوې ده سره نور به په افغانستان کې مداخله نه کوو او نورو ته به هم د مداخلې اجازه نه ورکوو. ولې تحلیلونه دا دي، مقالې که تاسو لوستې اوسې په دې وروستیو کې عرب نیوز یوه مقاله خپره کړه تازه کې ویلې چې د سیمې د هیوادونو او د نړۍ د هیوادونو د ګټو تضاد دا سبب شوی چې افغانستان کې دوی د همکارۍ تپری نږدي یو له بل سره. نو تاسو بیا برعکس د دې خبره کوئ. آیا څومره امکان شته رښتیا هم چې دا قناعت د روسیې ته ورکړل شوی اوسي، دا قناعت د چین ته ورکړل شوی اوسي، دا قناعت د زموږ نږدې ګاونډي پاکستان ته ورکړل شوی اوسي، ایران ته هم او د سیمې نورو هغه هیوادونو ته چې ښایي ډېر ښکیل وي یا نه اوسي، او یا هم د نړۍ هغه ستر هیواد زبرځواک هیواد چې ځان سردمدار د نړۍ ګڼي امریکا به څه ډول قناعت ځان ته ورکړی اوسي چې د افغانستان په چارو کې مداخله نه کوي او نور به هم مداخلې ته نه پرېږدي. دلته به د دوی ګټې د تضاد پر اساس نه اوسي، د دوی ګټې به د ګډو ګټو پر اساس باندې ترسیم شوي اوسي.
نو دغه ټولې نظریات دي د مختلف اندونه دي او څېړنې دي. خو خبره دلته ده چې تاسو ګورئ د دغه وړاندیز یا طرحې لپاره چې اوس ټول پې باندې بحث کوي، دغه طرحه د خلیلزاد د هر هېواد ته چې تللی دی د هغو سره دا شریکه شوې ده. او تاسو ټولې هغه پرېکړه لیکونه او بیانیې په د ماسکو په د غونډې وګورئ یا د نورو غونډو، ورته حضورو ته اشاره کوي چې په افغانستان کې به مداخله نه کیږي، افغانستان به نور څوک په خپله خاوره باندې نه پرېږدي چې په بل چا باندې مداخله وکړي. دا ټول ورته خبرې دي. اوس خبره دلته ټوله راګرځي په دې باندې چې موږ افغانان څه کوو. د افغانانو دوه مهم لوري چې یو د کابل حکومت دی او اخواته ورسره طالبان دي، دغه ټول مسؤلیت دوی ته راګرځي چې دوی دواړه لوري سره له دې چې خپل نظریات او خپل اندونه او خپلې غوښتنې په دغې طرحه کې شاملې کړي. بل لوری ډېر زیات مهم ده چې دغه دواړه له نظره ونه غورځوي، هغه ولس دی. اوس ولس ته باید هم حق ورکړل شي چې یوه طرحه وړاندې کړي. ولسي خلکو ته هغه خلک چې په دغه 100 کلن نظام یا په ډېر څرګند ډول چې ووایو په 40 کلن د ناخوالو بهیر کې ګډون نه درلود، شامل نه وو، هغو خلکو ته لاره هواره شي. تقریبا 40 یا 40 یا 40 عذابو ډېر طرحې وړاندې کړي دي. عذاب تاسو د خلکو په اساسوالۍ نه ګڼئ؟ بله لیوال صاحب. نو دلته خبره داسې ده چې دغه عذاب که چېرته دوی خپل وړاندیز د حکومت په چوکاټ کې راوړي، د کابل د ادارې په چوکاټ کې راوړي، بیا خو دوی د ولس استازي نه شول، دوی د دغه حکومت برخه شول چې دغه حکومت موږ او تاسو ته پته ده چې د ولس نه څومره استازولي کوي. نو په هغه باندې به بحث نه کوو. خبره دا ده چې که دغه کاشکې داسې شوي وای چې دغو ګوندونو د درېیمګړي ځای غوره کړی وای او دوی د دې په ځای باندې چې یا د طالب لوری غوره کوو یا د حکومت لوری غوره کوو، دوی یو درېیمګړی لوری غوره کړی وای چې مونږ او نړیوالو یو بل قوت لیدلی وای، دلته ولس هم لیدلی وای چې دا کیدای شي چې د افغانستان په دې شخړه کې خپل خلک د دوی ترمنځ جوړجاړی رامنځته کړي، د دې په ځای باندې چې مونږ په دغه طرحه کې د حکومت لخوا او د ځینو نورو کارپوهانو لخوا چې زه اورم هغوی غوښتنه کوي چې دلته د نړیوالو ته حق ورکړل شي چې ټاکنې ترسره کړي، د هغو له څار لاندې دلته د نړیوال څارونکي راوستل شي. دا هغه شیان دي چې سړی بالکل د پښیمانه کوي او په دغه ټولنه باندې هغه سیاسي باور له لاسه ورکول کېږي. نو زما هیله دا ده چې د افغانستان سیاسي ګوندونه پرته له دې نه چې لوری غوره کړي، هغوی درېیمګړی لوری غوره کړي، حکومت پرېږدي خپله طرحه وړاندې کړي او طالبان خپله طرحه وړاندې کوي. هغوی ټول کار په دې باندې کوي چې د متحده ایالاتو کومه وړاندیز ده یا کوم طرحه ده هغه بنسټ ګرځېدلی دی، ټول په هغه بنسټ باندې خبرې کوي. ما چې دا طرحه ټکي په ټکي لوستلې ده او هغه مې پښتو ته ژباړلې هم ده، نو ما داسې څه پکې نه دي لیدلي پرته له دوه خبرو نه چې هغوی ته باید پام وشي او یو هغه دغه مهم پیغام چې ما واورو چې افغانستان بیا یو ځل د ناپېلې هېواد په ډول منځته راځي او جګړه دلته ختمېږي، دلته نفوس خلک ختموي او نه غواړي چې لانجه وکړي. بله خبر دې کې دا دوه مهمې مسلې پکې نورې دا دي چې یو اشاره شوې ده په آخر کې د اوربند دپاره په هغه کې په ډېر مرموز شکل باندې لاره خلاصه شوې ده چې که چېرته دا ځلي د دې په ځای باندې چې نړیوال ځواکونه راشي، د سیمې نه د ځواکونه راشي. اوس د سیمې نه ځواکونو تر شا به زموږ د ګاونډیو ډېرې ژورې موخې تړلې وي چې هغوی دغه موقع لاسته راوړي چې اوس پاکستاني یا ایراني یا زموږ د یو بل ګاونډي هېواد عسکر راشي او په افغانستان کې دغه ډول مداخله وکړي لکه څنګه چې نړیوالې ټولنې د امریکا تر مشرۍ لاندې وکړه. مننه. یوه لنډه دمه لرم. درنو لیدونکو ستاسو ملتیا غواړم. لیوال صاحب داسې یو بحث هم شته چې ګویا افغان چارواکو ویلي دي چې طالبانو دا منلې ده چې
د امریکایي ځواکونو حضور به دلته د څو میاشتو لپاره ځنډوي. طالبانو دا مسله هم رد کړې ده. د امریکایي ځواکونو د حضور لکه څنګه چې بیجانپور صاحب ورته اشاره وکړه چې په یوه پلمه نه یوه پلمه به دلته پاتې کیږي، د طالبانو لپاره به د منلو وړ اوسي ستاسو په نظر او که نه؟ او یوازې د طالبانو لپاره سره کرښه همدغه ده چې نه، په هیڅ نامه زه بهرنی سرتیری په افغانستان کې نشم زغملی. ډیره مننه. ستاسو پوښتنه ډیره جامع ده او خبره دلته ده چې که مونږ دغه حالت ته ګورو چې ورځ تر ورځې امریکایان هم یو نه یو ډول باندې دا بهیر د سولې ځنډوي، د دوی غوښتنه همدغه ده چې دوی په یو نه یو ډول په افغانستان کې او په دې سیمه کې پاتې شي. خو دلته لوبه روانه ده او لوبه دا وخت دې حد ته رسېدلې ده چې 20 کاله وروستو چین، هند او روسیه په دې باندې پوه شول چې په افغانستان کې اډیر او په افغانستان کې د لویدیځ شتون د دوی لپاره خطر دی. تاسو به شاید وایئ چې تېره اونۍ یوازې په دې 20 کالو کې تېره اونۍ د چین رسمي دریځ خپور شو چې هغوی وویل چې په افغانستان کې د لویدیځ شتون په سینکیانګ او په چین کې لاسوهنې وې. دا په 20 کاله وروسته لومړنی ځل دی چې دوی دا څرګندونه کوي. دلته موږ ته څه څرګندېږي؟ که چېرته چین، هند او روسیه سیاست دومره پیاوړی وی لکه د لویدیځ دوی په سیاست کې دومره پیاوړي وی، دوی دودیز یا دننی احساساتي سیاست نه چلولی، نو دوی هغه وخت کې چې کله لویدیځ افغانستان باندې یرغل کاوه، دا پوځونه راتلل، دوی په هیڅ قسم باندې نه منل که دوی کې سیاسي پوهه، سیاسي شعور وای. خو عیني چې څنګه مونږ افغانان یو، دغسې چینایان او دغسې روسیان او دغسې هندوان هم دغه اندازې باندې د سیاسي لیوال صاحب وګورئ خصوصا ته 2014 کال نه وړاندې نو د روسیې لپاره څخه د افغانستان مسله هیڅ سرخوږی نه وه. طالب پوشه او افغاني جغرافیه پوشه همدغه وړه محدوده. خو کله چې په 2014 کال کې او د چین لپاره څخه هم همدغه ډول، حتی د ایران او د نورو هیوادونو لپاره څخه هم همدغه ډول، خو کله چې 2014 کال کې د داعش مسله راپورته شوه، روسیه له خوبه رابیرداره شوه او ویل چې نه، اوس نو داعش لوی نوم او لوی جغرافیه. تر ننه پورې روسیه داسې اساسه شوې ده چې هره شیبه د افغانستان قضایات څیړي، حتی د امریکایانو د حضور او نه حضور په اړه هره ورځ کومنټونه ورکوي. چین هم تاسو یاد کړه چې چین هم همدغه ډول درواخله. ایران هم په هغه عامه اصلاح زړه کېږي، هم ساړه کېږي. نو تاسو فکر نه کوئ چې دوی ډېر ښه سیاست لوبولی و تر 2014 کاله پورې چې درد او غم ماته نه رسېږي، اور ماته نه رسېږي، زه څه ځان ته سرخوږی پیدا کوم پوه دې شي افغانان او د افغانستان ستونزه. نن چې ستونزه داسې احساس شوې ده چې دوی ته وررسېږي، نو دوی اساس شوي دي، یعنې خپل ملي منافعو لپاره څخه د سیاست تغییر د دوی لپاره څخه لومړیتوب ده. اوس تاسو خپل پوښتنه ځواب کړه. اوس یو څوک چې په خپل گاوند کې د یو چا اور بلیږي، یو بل څوک له ډېر لرې نه راځي د د ګاونډي کور ته اور اچوي، نو دغه چې څوک په گاوند کې پروت دی، که دی له هغې نه وروستو چې د ده کور ته اور ورسېږي، بیا په دې باندې پوهېږي چې په زما د ګاونډي کور کې اور بلېدل زما لپاره خطر دی. نو آیا تاسو دا پوهه ګڼئ؟ زه هېڅکله د ایران، پاکستان، د چین، د روسیې او د هند دا سیاسي درک او پوهه، سیاسي شعور نه ګڼم، پوهه نه ګڼم چې دوی 20 کاله وروسته په دغه خبرو باندې پوه شول. لویدیځ چې دلته راته د سیاست یا جیوپولیټیک د موخو لپاره راته، دوی چې هغه طالبان یا هغه خبرې بانه کړې او دلته یرغل وکړو او دوی ورسره ملګري شول، په هغې ورځ باندې زما نور د دې سیمې د سیاست او د سیاستوالو نه زړه تور شو چې دلته له سره رهبریت او سیاست په دې سیمه کې نشته. ډېره مننه لیوال صاحب. راځو چې دوی مهرباني او ډیره زیاته مننه کوم. تخنیکي همکاران ماته د وخت د نشتوالي اشاره کوي، نو بخښنه غواړم چې د خپرونې وخت مو پای ته ورسېدل. ټولو ګډونوالو له تاسو له بیجانپور صاحب څخه او له ظهیر صاحب څخه مننه کوم. له ټولو لیدونکو څخه هم کور مو ودان. تر بیا علامه مال شه.